ماشاءالله الحمدلله داد غنیمت سامان. جواب قاطع و درست مجاهدین امارت اسلامی در مقابل نقض حریم هوایی کشور. باشندگان ولایت غزنی از حمله موافقانه شب گذشته نیروهای امنیتی امارت اسلامی بالای مراکز نظامی پاکستان استقبال کردند. آنان گفتند به خاطر دفاع از وطنشان در کنار نیروهای امارت اسلامی بوده و آماده هر گونه قربانی هستند. د اسلامي امارات نه ډیر منندوی چې بیرته غاښ ماتونکی جواب پاکستان ته ورکو. د اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې همیشه هم داسې غاښ ماتونکی جواب زموږ همسایګانو او زموږ دښمنانو ته ورکړي. موږ ډیر ویاړو، موږ په اسلامي امارات باندې ویاړو او موږ له اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې داسې زموږ دښمنانو ته جواب ورکړي او موږ د اسلامي امارات تر شا ولاړ یو. چند پیش حکومت غدار پاکستان بالای خاک ما حمله تجاوزکارانه انجام داد و خوشبختانه امارت اسلامی جواب دندان چکن برش داد و ما من حیث یک شهروند افغان در کنار امارت اسلامی تا سر و پا ایستاده هستیم. اگر لازم باشد سلاح گرفته و در مقابل هر کشوری که بالای کشور ما تجاوز کند در کنار امارت اسلامی ایستاده هستیم. این باشندگان از دیگر شهروندان کشور خواستند که در کنار نظام بایستند و از تبلیغات منفی خودداری نمایند. هغه مخالفتونه لکه بهر نشي په میډیا باندې څوک غلط راپورونه او خبرونه پورته کوي. هغه ته موږ دا پیغام د تاسو دغه ملت اوسیدونکو دغه ملک خلک یا تاسو د افغانستان په حمایت باندې یو پیغام نړۍ ته ورکړي. د افغانستان اسلامي نظام په حمایت باندې او دغه په ملاتړ باندې پیغام ورکړي. نو الحمدلله د ملک ته وفادار نظام ده او دغه ملت ته وفادار نظام ده. په سوشل میډیاګانو کې د افواهاتو له خپرولو څخه مخنیوی وکړئ، ډډه وکړئ. د اسلامي امارات حکومت پر ضد باندې بې ځایه خپرونې مه کوئ. دغه نظام تر شا ودرېږئ. که غواړئ چې دغه وطن آباد شي، یو سوله ایز نظام ولرو، یعنی آباد افغانستان ولرو، د دې هیواد د دې حکومت تر څنګ ودرېږئ. با گفته سخنگوی امارت اسلامی کشور، در حمله شب گذشته مجاهدین امارت اسلامی بالای پست‌های نظامی پاکستان 58 تن از نظامیان آن کشور کشته، 25 پستی نظامی فتح و همچنان مقدار مهمات و تجهیزات نظامی آنان به دست نیروهای امارت اسلامی افغانستان افتاده است.